د هر چا خپل یو شوق وي. زه چې خپله کله ما سبق وي کوم سیټس کې نو ما ته نن هم دا یاد دی چې په فرست سمیسټر کې زموږ یو میډم وه د انټروډکشن ټو بزنس او هغې موږ باندې یو کوېسچن کړو وټس یور فیوچر امبیشن. ما انشاءالله پولیټیشین کنه یا ممبر پروونشل اسمبلی ممبر نیشنل اسمبلی تحصیل کنسپټ نو هغه ټیم اکثر دا روټۍ چې کوم دی نو دا ډېر وخت چې ته ما کور نه راخوړلی چې کوم دی رنګ وشو ویره زما یو بله خورکۍ ده الله پاک دې ښه ساتي نو واده ده نه راغلي وه کور ته نو هغې ویره مونږ هم نن ټیم راکړه وي مونږ ستاسو کور ته راغلي یو. نو زه یو ځای ته روان وم نو زه ډېر حیران شوم نو ما ته وایي خیر ده ته چې کوم خپلو ډران سپورټرانو له په دعوت ځې نو وي ته داسې وګڼه چې دا مونږ په خپل سپیچ کې هر سیاسي سړي دی دا په کار دی کله چې سیاسي سړي ته خلک کیني نو مطلب دی وي چې دا خلک ما ته راغونډ شوي نو دغه ټیم انلیمیټډ کراسینګ چې یعنې په کار یعنې د خلکو په نوټس کې دا خبره راشي دا زه ځان د وینځلو دپاره نه کوم نو دا مجبوري وه دا معاهده شوې ده چې دا پټرول دا به 230 ته زما سره خیال دی ځي نو د علاقې به ډېر خدمت کوم ځکه چې ماله د خدمت چل ډېر په ښه طریقه راځي. شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی ډېرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یمه د تیر په څېر یو وارې بیا د صوابای ضلع په تحصیل وړوکي لاهور کې د ډېر قدرمند تحصیل ناظم یا چیرمین جناب عادل خان سره ناست یو. د تحصیل ناظم په حواله سره به زه دغه خبره ضرور وکړم چې په صوابای ضلع کې د تر ټولو ځوان یا د ټولو زلمی میر دی د هغوی سره موږ دلته کې ناست یو. ډېره زیاته مننه ستاسو کوو چې تاسو وخت راکړو مونږ سره خپل خیال خپل فکر شریک کوي ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره مهرباني حمزوي بھائی چې تاسو خپل د جمعې په ورځ په داسې ورځ باندې خپل ټایم او دلته رالی او موږ ته چې کوم دی د خپل ویورز د خپل د کیمرې د شیشې په وساطت باندې موږ له مو ټایم راکړو نو ستاسو د ټول ټیم پروډیوسر ډایرکټر چې څومره دی د ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ډېره زیاته مننه کوو د پښتنو طرف ته به راځم. تر ټولو اوله پوښتنه خو دا کوو که موږ په دې صوابای کې بیا وګورو یا په دې پښتون وطن کې وګورو سیاسي حالات وګورو دلته مخصوص خلک په سیاست کې ناست وي چې د هغه به ایم این اے کېږي هغه به ایم پی اے کېږي د هغه د کور نه به تحصیل ناظم راځي داسې که بیا تاسو موږ وګورو نو تاسو د یو داسې کورنۍ سره تعلق ساتئ چې او بیا دومره خلکو په دې تحصیل کې دومره زیات ووټ دله درکړه دومره زیات سپورټ یې درکړه د دې په شات کریډټ چاله ورکوي څوک ګڼئ داسې چې تاسو سره د ټولو نه مخکې خو هر فیلډ چې وي الله پاک دې هر سړی خپل فیلډ کې کامیاب ساتي ځکه دنیا ته الله پاک خپل چې کوم دی دا خپل عبادت له بیا خپل کار روزګار له د هر چا خپل فیلډ دی بیا د هغې څه شرایط وي چې خپل فیلډ سره به ته سینسیر وي اخلاص خلوص منافقت نه بېایماني نه دا به نه کوې دوی شرایط دا دي. نو ټول له مخکې خو په الله باندې توکل بیا د خلکو چې کومه مینه وه محبت و ما ته ښکارېدل د خپل اوه کالو خدمت بیا د هغې نه د ټول لړومبی چونکې 8 کاله تاسو ټول زما مشر نوابزاده جي صاحب په دې علاقه پېژنئ زما سیاسي استاز زما مشر چې هغه 2-3 الیکشنې کړي دي نو د هغه د شاګردۍ کې د هغه نه زده کړه د هغه په ډاډ باندې بیا د علاقې د غیرتمندو خلکو په وساطت باندې او بیا د لاهور کلي د غیرتمندو خلکو په مینه باندې په دې مقام کې د ټولو خلکو کردار دی او بیا د هغه خویندو چې کوم په ناپېژنګلو کې موږ دپاره هغې ختمونه روجې دا موږ ته اوس پته لګي. باقي بل کوېسټن تاسو وکړو نو په دې کې شک نشته چې سیاست چې کوم دی کې چې کوم خلک قدم تاسو د سلو وګورئ نو هغه به جاګیردار وي هغه به لینډ لارډ وي او د هغه به ډېر حساب کتاب وي خو زموږ علاقه چې کومه ده بلکې ټوله پښتونخوا زموږ خلک نه د چا پیسو ته ګوري نه د چا ګاډو ته ګوري نه د چا جایداد ته ګوري دوی سړیتوب ته ګوري دوی عزیز ولای ته ګوري او نه دا خلک پاټو ته ګوري ګورئ نه دلته د پاټو اهمیت دومره شته دلته خلک چې کم دی هغه خپل ولایت ته عزت ته ګوري نو د دې انکار نه پکار چې زما تعلق یو غریبي کورنۍ سره یا یو عامه کورنۍ سره یا یو میډل کلاس فیملی سره یا دا خبره ما بار کوله چې د 2-3 کلونو لزما سه حیثیت چې کوم دی سیوا نو ما الیکشن ته دینه خلک خبر دي چې والد صاحب موږ ته په خپل غریبای کې ځمکه خرڅه کړې وه او دا هم زه په برملا دا خبره کوم چې چونکې ما سره خپل ذاتي ګاډی هم نو دا خلکو چې کوم خلک په ما مایون
د هغې په ګاډو کې ما کمپین کړو صحیح نو د دې لپاره داسې شرایط نه دي بس ته به خپل هلې ځلې کې که هر فیلډ وي نو الله پاک سړي ته موقع ورکوي نو مونږ کې خپل اخلاص ښکارېده د خلکو مینه مونږ ته ښکارېده نو ځکه مونږ دې میدان ته راټوپ وو او نن په دې مقام باندې خلکو خدمت ته ناست یو. که دغې سره یوه پوښتنه بله وکړم ستاسو نه چې په دومره ځوانۍ کې چې ستاسو د خپل ذاتي ژوند ذاتي مصروفیات ملګري یاران چکرې یا تعلیم په دغه وخت کې تاسو سیاست غوندې داسې سخت مضمون ته راغلی نو دې خو ستاسو ذاتي ژوند متاثره کړی نه دی او ورسره تاسو سیاست ته ولې راغلی بل چېرته ولې نه تللی د هر چا خپل یو شوق وي زه چې خپله کله ما سبق وي کوم سیټس کې نو ما ته نن هم دا یاد دی چې فرست سمیسټر کې زموږ یو میډم وه د انټروډکشن ټو بزنس او هغې موږ باندې یو کوېسچن کړو وټس یور فیوچر امبیشن نو چونکې مینجمنټ ډپارټمنټ و نو چا به وي ریجنل مینیجر چا به فلان کا ډینګلا ایچ آر مارکیټر فلان کا ایټسټرا لګیا به نو زه چې ما ولیدل ما ورته ما انشاءالله پولیټیشین کنه کا یا ممبر پروونشل اسمبلی ممبر نېشنل اسمبلی تحصیل کنسپټ نو هغه ټیم هغه وخت ما پسې چې کوم دنو کلاس کې ملګرو داسې اوم خاندل چونکې هغه د مینجمنټ دغه ډپارټمنټ او کلاس و چونکې ریلیټډ خبره نه وه هر سړي هغه ریلیټډ دغه سره خبره کوله نو دا زما د وړوکیوالي نه یو خواهش و او سیاست چونکې زما به خدمت خوښ نو سیاسي میدان کې څه خدمت داسې وي چې په ژوند کې څه خدمت داسې وي چې هغه د سیاسي ودي نه بغیر نه کېږي لکه ته به چا سره خدمت وکړې د خپل جیب نه به ته چاله څه ورکړې یا به ته چا د چا کړمه بروانه کړي خو یو سړي به په هغه ځای کې کور جوړ کړی 1 کروڑ روپۍ به پرې لګولي خو ته هغه ته کمبې نشي لګولی ته هغه ته د ګیس پایپ نشي لګولی ته هغه ته د خپل جیب نه د هغې دپاره به ته سیاسي لارې اختیارې زموږ تکالیف دا دي په دې علاقو کې زموږ ډېره پسمانده علاقه ده نو د خدمت دپاره سیاسي میدان کې خامخا یو پارټۍ سره بیا تړون مزه کوي د هر چا یو خپل نظریه ده که هر سړی هرې پارټۍ سره تعلق ساتي ما دپاره ټول خلک قابل احترام دی نو ظاهره خبره د هغې دپاره د خدمت دپاره د دغه خدمت دپاره ما د دې فیلډ ټاکله کړې ده او شکر الحمدلله به کې الله پاک کامیاب کړم خپل ذاتي ژوند یې خو درله متاثره کړی نه دی ملګري یاران خو درنه ګیله نه کوي چې ګینې ته ناظم شي اوس چاته سلام نه کوي زمونږ اکثر داسې کېږي دې نه انکار نه دی پکار خپل ذاتي ژوند چونکې زما خپله 28 سال عمر دی 2014 کې د سیاست ته راغلی یم چې کله زه اپټاباد نه رالم نو زما ژوند هغه وخت هم ډېر سوشل و په یونیورسټۍ کې به هم چې کوم دی زما یوسفزۍ کیبینټ ملګري هلې ځلې زه خپله سوشل وم نو بالکل ذاتي چې کوم ژوند دی کوم چې د لوبو یا د کرکټ نو دغه ژوند باندې پوه نه شو خو بس چې سهار پاس وي نو دغه دو منډې وي که هغه 15 کاله مخکې وي که هغه اوس په دې تحصیل لوکل ګورنمنټ په اقتدار کې ولې نه وي نو زما به یو لنډه خبره به وکړم زما یو کشر ورور دی موږ څلور وروڼه یو اووم کلاس کې سبق وی دلته کې او په ما ډېر ګران دی نو زه چې اکثر ورشم نو هغه ودي نو الله پاک دې رالوي کړي به زما لاس خپې کې خیر انشاءالله زما جانشین وي نو اکثر دا روټۍ چې کوم دی نو دا ډېر وخت چې تما کور نه راخوړلی اکثر بهر یو یا چې زه ناوخته راشم نو اودي نو ما ته یو ورځ چې کوم دی رنګ وشو ویره زما یو بله خورکۍ ده الله پاک دې ښه ساتي نو واده ده نه راغلي و کور ته نو هغې ویره مونږ یو نن ټیم راکړه وي موږ ستاسو کور ته راغلي یو نو زه یو ځای ته روان وم نو زه ډېر حیران شوم نو ما ته وایي خیر ده ته چې کوم خپلو ډرانو سپورټرانو له په دعوت ځې نو ته داسې وګڼه چې دا موږ ستا سپورټران یو دا ما ته کشر ورور خبره وکړه خو نو زه ډېر حیران شوم نو ما ورته ویره ما نن هغه طرف ته دا ګاډی واپس دې کور ته تاو کړه ډېره زیاته مننه کوو که موږ په صوابۍ کې وګورو بیا یا خاص کر ستاسو په تحصیل کې یا په څلورو واړو تحصیلو کې د څه مودې راسې دلته کې نورې خبرې که یو سایډ ته کړو دغه یوه ستونزه یا مسله ډېره مخته راغلې ده چې پښتانه په وړو وړو خبرو باندې د خولې معمولي تکرار باندې یو بل پسې ټوپکې راواخلي یو بل مړه کړي د ترز یې تربور ماماز یې خپل رور عزیز د دې وجې څه ګڼئ چې ولې داسې کېږي او تاسو په ذاتي توګه د دې دپاره څه قدمونه اوچت کړي دي روزانه داسې کیسونه راځي د دې خاص کر زموږ صوابۍ یا په دې لږ وخت کې یا په دې تیر شوي رمضان کې تاسو کتلی شئ بلکې زه به دلته د خپل کلي دا 2-3 حادثې تقریبا د روژه کې زما یو ډېر نږدې دوست و ډېر نیازبین ابراهیم الله پاک ته وبخي سره د خپل والد صاحب تللی و شګې ته خپله کې د هغې هغه ځمکو مسلو باندې هغه توت و مې وشو نو دا زموږ د علاقې دپاره ډېره لوی د خفګان خبره ده او سره د پس داسې کیس وشي نو بنده ډېر زیات خفه شي دغه مسلې چې کوم دی دا مشرانو له پکار
پکار دي خاص کر چې څه شوي دي هغه غلطۍ خو مخکې شوي دي نیکیانو نه یا د ټول نیکیانو نه. خو زما دا یو میسج دی چې اوس چې کوم دا مشران دي زمونږ نو دوی ته پکار دي چې کم از کم د خپلو ځمکو دا حساب کتاب دی په وخت کوي ځکه چې د دې نه بیا وروسته دا مسلې پیدا شي. نو موږ وګورو زیات تر زمونږ دغه تنازعي چې کومې دي نو دا په جایدادونو باندې نو دا علاقې د جرګې مشرانو ته پکار دي یا د خپل فیملی چې کوم ممبرز دي ته دا پکار دي چې د خپل د مرګ چونکې هیڅ پته نه لګي دا نه په ځوان ده نه په بوډا ده خو مشرانو ته پکار دي چې د خپل د ژوند دغه نه مخکې چې کوم دی د دغې غویش په صحیح طریقه باندې کوي چې روان نسل ته سبا بیا چې کوم دی دغه مشکلات نه وي. ډېره زیاته مننه کوو. یوه پوښتنه داسې بار بار مې ذهن ته راځي چې په لاره کې په کوڅه کې په حجره کې په جومات کې نن سبا هم دغه یوه خبره کېږي چې پټرول ګران شو غوړي ګران شو بجلی ګرانه شوه. تاسو د یو داسې سیاسي ګوند سره تعلق ساتئ چې هغه په واک کې دی دا وخت تاسو دو څومره زیان ګڼئ او د دې وجې څه ګڼئ چې ولې یو دم داسې ګراني راغله؟ چونکې تاسو ټول خو خيار خلک یو شکر الحمدلله زه خو دا نېشنل دغه ډېر زیات ډسکس کوم نه ځکه چې په فیسبوک باندې په میډیا باندې هر څنګه خلک وي او بیا تنقید کوي او ما همیشه په سیاست کې خواهش دا وي چې زه خپل عزت د بل بېزتۍ کې ونه لټوم. په دې هم خفه کېږم چې بل سړی چې کوم دی د بل په بېزتۍ کې خپل عزت لټوي نو دغه شی خو زه ډېر زیات نه ټچ کوم چونکې شکر الحمدلله کافي خلک پوه دی د دې ګورنمنټ اوس دې کې شک نشته زما پاکستان مسلم لیګ نون سره تعلق دی او وفاق کې د پاکستان مسلم لیګ نون چې کوم دی حکومت دی او په کار هغوی له دا دي چې په دې باندې کابو ساتي د خلکو سترګې دي ځکه چې تېر شوی که کوم ګورنمنټ د گذشته څه کم څلورو کالونه نو هم دغه پیټرول چې دا دغه د میاسې په تېر شوي دور کې 65 روپۍ پرېښودلی شو او دغه څه 150 سمثینګ ته د خلکو رسول په دې څلورو کالو کې څه کم څلورو کالو کې همدغه مهنګایي وه چای چینی غوړي چې دا میاسې په 2018 کې کم ځای پرېښودي او بیا کم ځای ته د خلکو ورسول. اوس هغه جمپ هغه د هغه ځای نه ستاسو کوېسټن دا دی چې ولې اکدم ولې وخوړو؟ تاسو ټولو ته ښه معلومه را چې آی ایم ایف چې کوم دی زموږ ملک ته د ټولو ملکونو ته چې کوم دی قرضې ورکوي ځي د هغه وخت واکداران پرایم منسټر ځي زموږ پرایم منسټر هم تللی عمران خان صاحب دورې کړې وې تللی وې د هغې هغه معاهدې چې کوم دی یعنې د خلکو په نوټس کې دا خبره راشي دا زه د ځان د وینځلو دپاره نه کوم چې زه خپلې کپړې وینځم خو په دې شکر الحمدلله خلک پوه دی چونکې د دې حکومت اوس تقریبا میاشت یا نیمه نه کېږي اوشوا نو د هغې په لاس کې هغه کابوله ډېره نشته نو دا مجبوري وه دا معاهده شوې ده چې دا پټرول 29 ته لړل زما سره خیال دی او دا به 230 ته زما سره خیال دی ځي خو چې دې نه هغه خلک چې کوم خلک په دې پوه لري او هغه خلک دې دا وګوري نو دا به بجټ پورې به دا مشکلات وي دي کوم ته موږ دا سوال کوو مخکې هم موږ په هر چا نه سې واقف یو ځکه چې زموږ علاقه چې کومه ده ټیک ته دا په دې کې پوه خلک دی خو چونکې دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ځان د میډیا نه ډیر باخبره نه دي نو تر دې ډیرو خبرو پته نشته چې آیا دا دغه چا کړلیو چې دا نن چې کوم دی موږ ته سماره ملاویږي نو ان شاء الله که خیر ډیر ضرب چې کوم دی په دې باندې کابو په دې باندې دغه خیال دغه خلک چې دا هر سړي په زړه کې دا کوېسټن راځي زه یې ول په خپله وم چې یاره شهباز شریف ټولې په کار چې داسې ګنده حکومت یې اخیستو که لکه چې هغه امبېلې ځان ته اچو خو نه هغه لوی خلک دی هغې سره په کابینټ کې چې کوم خلک ناست دي هغه پوه خلک دی او کاغه هر هرې پارټۍ سره تعلق ساتي د هر چا یو خپل لیول وي زموږ دا لیول دی موږ خپل لیول سره چیړو هغې ته الله پاک یې ته هغه لیول ورکړی دی نو سوچ سمج سره به دغه فیصلې دی خلکو کړي چې کله د تحصیل میر کېدی تاسو نو عموما په صوابای کې دغه خبره کېده د مخالفینو د خوا د هغوی د وینا تر مخه چې عدل تحصیل ناظم شي نو دی به څه کوي د وفاق کې حکومت نشته د په صوبه کې حکومت نشته د مخ کې څه لینک نشته یو غریب سړی دی یو غریب هلک دی دغه ته په کم نظر اوس ګورئ اوس خو د تحصیل ناظم شوی او پنډونه به راړئ او په پنډونو کې درته څه مشکلات خو نه پیدا کېږي غرور تکبر دا انسان لنده پکار الله پاک شان سره دا مزه کوي په خپل سپیچ کې هر سیاسي دی دا پکار دی کله چې سیاسي ته خلک کینی صحیح نو مطلب دی وي چې دا خلک ما ته راغول شوي نو دغه ټیم انلیمیټډ کراسینګ چې یعنی پکار خبره اکثر چې کم دی ډیر
د ښه ځای نه راوځي نو پکار ده چې دا بنده ښه خبره کوي سوچ سمجھ سره پکاري نو په دغه تاسو که زما جلسې وګورئ نو ما چېرې داسې سپکه سپوره جواب نه دی کړی یا ما دا چېرته نه دي ویلي چې زه به دا کوم دا به کوم دا به کوم ما دا خبره کړې ده چې تاسو ما ته اختیار راکړئ واک راکړئ اوټ راکړئ نو زه به د علاقې خدمت کوم ما د دروغو وعدې شکر الحمدلله چا سره نه دي کړي نو کومو خلکو چې به دغه خبرې کولې نو الله پاک تخکارېدل او خلک هم پوه دی نو الله پاک د سړي امداد کوي که چېرې وفاق کې حکومت راغی یو طرف ته مسایل سیوا کېږي رست رضا نو چونکې زما خپل تحصیل سره کار دی شکر الحمدلله زه چې نن کوم پوزیشن کې روان یم ما ته چې څه ښکاري د مرکز چې څه کار دی نو ډېر مزیدار وان دی دلته کې که هغه د بجلۍ په مد کې وي که د ټرانسفارمرو په مد کې وي که هغه داسې حالات وي چې هغه د خلکو په کورونو شفټینګ کیسونه د لینډ نه تېر شوي زه په خپله ګرځم زه یو ورکر سړی یم ما ته نن 15 کاله مخکې خلکو ویناګانې کړي دي کال ما شکر الحمدلله ډایره کې به نوټ کول او زه په خپله اوس خلکو پسې ځم کم خلک چې د بجلۍ نه متاثره دی لرې دی نو ما په څوک نه دي راغلي چې کم خلک راغلي دي ما نوټ کړي دي چې کم خلک ما ته ښکاري چونکې دا زما کار دی چې سهار نه والې د شپې 11 پورې ګرځم نو زه خلکو پسې په خپله ځم او انشاءالله که خیري الله پاک دی زما مشر ما سره ام پی ای کی د هر چا دا خو خیر ما خوب مشر نواب اجي سیب چې په ما سانه شي که خیري نظر تحصیل ناظم هم چې هغه ام پی ای شي نو بیا به د ام پی ای سیکریټری ما نور د علاقې به ډیر خدمت کوم ځکه چې مالا د خدمت چل ډیر په ښه طریقه راځي نو د وفاق چې سوره کارونه دي نو په یو کال کې به د خپل تحصیل ته دوره کارونه کوو چې ان شاء الله دا خلک په وی چې واقعي د تحصیل ناظم جوړ کړو الکټ کړو خدای د تحصیل ناظم نو د فدرل منسٹر نه سیوا کار وکړو په راتلونکي وخت کې څه پلان لرئ چې د نورو خلکو نه مختلف یا بدل تاسو د خپل تحصیل داسې د خلکو سره د سیالۍ او تحصیل جوړ کړئ څه داسې سوچ څه فکر لرئ څه پلان لرئ ځان سره په راتلونکي وخت کې د هغې دپاره چې کوم دی اوس چونکې مونږ سره د صوبایي حکومت په حوالې سره به خبره وکړم مونږ ته 30% شیرز چې کوم دي په بجټ کې دا مونږ ته لوکل ګورنمنټ صوبایي حکومت مونږ ته راکوي نو چونکې فی الحال خو هغه زمونږ چې کوم هغه آر او بیز دي یا زمونږ چې کوم ایکټ دی پای کې هم الله پاک دې حکومت ته هدایت نصیب کړي چې هغه ځایږي پینا یا چې هر څه وجه ده لکه په کار نه چې مونږ الیکشن په یو ایکټ باندې کړی دی اوس پکې مسلې دی پیدا کوي نو مونږ ته خو لار صوبایي حکومت طرف نه نشته ان شاء الله صوبایي حکومت چې سره شي که خیري د ټول نه مخکې خو زمونږ کلین اینډ کلیر خپل تحصیل لاهور دا زمونږ نیم صفایي نصب ایمان تاسو ټول ته پته ده نو پای خو کار چالو دی ان شاء الله او باقي الله پاک چې او تاسو ته خبرو کړم مرکز کې حکومت هم نه دا غي نوم چې سوره کېږي موږ سره بقای کې خیر ان شاء الله بل راتلونکي وخت کې که زما مشر ما سره پی شو نو په دې علاقه کې به موږ ته مسائل ختم شي که خیر یو خان انډرستانډینګ به جوړ شي او یو خ ډیولپ تبا یو مزید ډیولپمنٹ په کوم د په تحصیل لاهور کې ان شاء الله یو دغه خلکو ته جوړ شي ان شاء الله ډیر زر مثال به جوړ شي ان شاء الله ډیر زیاته مننه کوم تاسو د وخت راکولو تاسو د قیمتي خبرو کولو ډیره زیاته مننه ډیره مننه تاسو ټول ټیم ډیره پاک خوشاله شي ډیرو قدرمندو لیدونکو تاسو واورېدې د دغه ځوان زلمی تحصیل ناظم جناب عادل خان خبرې تاسو واورېدې د هغه سیاسي فکر نه به تاسو اغېزمن شوي یئ د هغه د سیاسي فکر به تاسو ته اندازه شوي وي چې هغه د خپل ولس د خپل وطن د خپلې سیمې سره څومره مینه لري یا په راتلونکي کې د هغوی په ذهن کې د هغوی په زړه کې د هغوی دپاره کم پلانونه لري د دغې ټولو خبرو سره د راتلونکي یوې بلې خپرونې پورې خپل کوربه حمزوي یوسفزي له اجازت ورکوي د لوی الله په امان